عزتمند دغه ویډیو مخې ته راغله د جادو متعلق ته دا لا وګورئ بیا سره اخره کې یو څه خبرې کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګرانو خوږو دوستانو مخبره کې دلته یو جنازه وه مونږ هغې له راغلي وو نو دا تاسو وګورئ دلته دا سورې قبر و دا زموږ د مسلمانانو حال دی دې خوا ګورئ دا زموږ د مسلمانۍ حال دی دې ستنو ته وګورئ ښه دا ستنې هغه ګی دي دا ګی دي او دا تعویض ته کولاو که دا ستنې نو رب العالمین چې دا ظلم چا کړی الله نو په دې ټیم یې تباه و برباد په دې دا هېڅ نشي کولی. دا وګورئ دوستانو حکیم زرخیز مې جنازې له راغلی وم او دا دې دوستانو ته وګوره او لالا را سره دی انس را سره دی دا ملګري ټول ناست دي. دا وګورئ دا تعویض دا د سوري قبر کې دا کټوټه هم دا ونه ووته سبن د بڼ کې د سپوره کرنله نو چې هغه وخوځوله دې کټوټۍ کې دا ستنې دا ډېر تعویضونه دي دا وګورئ ښه دا دی دوستانو دا تعویضونه دي او دا ستنې دي دا لایو دی داسې کوئ ښه دا ستنې دي دا ستنې تاسو ماته راکړئ خبره کوي دې ته ونیسه دا ستنې دي دوستانو او دا تعویضونه دي دا زمونږ د مسلمان دا چې چا کړي دي نو هغه په کبه مسلمان نوم ځان ته مسلمان نه مسلمان نه دی ښه بلکل هغه دروغ باندې ښځو مزونه پیسې دي دا لکه داسې کوئ دوستانو جنازې له راغلی وم حکیم زرشید یم جنازې له راغلی د سمبټ ته ښه مټې سمبټ کې مخبره کې نو دا داسې کوئ دا ستنې دا به کوم انسان ته تکلیف وي نو الله جل شانه به اوس ختم کړي او دا ستنې پکې نور هم دي دا ستنې پکې هم دي اورې دا ستنو ته وګورئ چې دا ستنې دې پتیلې ته واچه چې خو کې بلاړې شي ستنې پتیلې ته واچه دې پتیلې ته ورخو پړه کړه چې دا دې سوري ته سره دا کار دا گئی دي دا گئی دي دا درې گئی دي ښه پکې اسخا دي درې دا ماته کوي مجلس شي چوي ها داسې کوئ دوستانو دا ستنې دا راوباسه مې نور هم دي داسې یې کړی دی که نه نو الله تباه و برباد یې کړي امین الله په دې ماسخوتنې نیس نابود کړي هر چار چا دا وګورئ چې په دې به ما هغه عالم نو هغه ته ظالم نه هغه بني اسرائیل دی یهودي دی کوپار دی هر چا چې کړی داسې کوئ دا انډې وي چې دا ورسره انډې وي دا ورسره انډې درې دانې دي ښه یې خو ګورئ او دا ورسره په درې هګۍ دي درې او دا دومره ستنې او دا کچره ده او د کچره کې هیرم ده هیره دا هیره او دا سپو کنستره سپو ویډیو تاسو وکتله که نه څوک چې دغه جادوان کوي دا خو اصل مسلمان نه دی دا د ایمان نه خلاص خلک دي او چې څوک ورځي د جادوګرانو له او په نورو خلکو باندې جادوان کوي نو دا هم مسلمان نه پاتې کیږي ځکه چې مسلمان هیڅکله هم بل مسلمان لا تکلیف نه ورکوي. نو دا ګوره یاد وساتئ جادو کول والا له تلل دا سره ځان د ایمان نه خلاصول دي. بیا منځونه مه کوئ روژې مه نیسئ زکات مه ورکوئ حجونه عمرې دا هیڅ هم په کار نه راځي چې څوک بل مسلمان له تکلیف ورکوي. تتجالما سبحانا گناہون رات معاف کړي گناہون رات معاف کړي بل مسوک دی بیلتانا گناہون رات معاف کړي گناہون رات معاف کړي.